مخکې ورځ کې یو ملګري راته قصه وکړه خو ډېره عجیبه وي زموږ یو ملګري د هغه دوه ودونه کړي دي خو لکه د زنانه د یو بل نه خبر نه دي مشرې ته پته نشته چې بله شتي او د بلې ته پته نشته چې مشره شتي نو هغه دی چېرته کراچۍ یاده کړه هغې ته تو که بل څه کته دغه علاقې یادې کړې هغې ته تو د ځان له ټکټ راغستی دی بس کې او دا کشره ښځه ځان سره بوځي داسې سړی بیا ښځې له اجازت هم ورکوي چې ته څه کوې کوه بلې له ځکه دا خو چې بس چې زه ښکاره نه شم ما ته څوک تنګ نه کړي چې دی ورغلی چې اجازه ته کتو د کاډه کې هغه بله ښځه او د خلکو په مخ کې غوغا جوړه شوې ده او بیا دواړو په شریکه والی دي مشرې ویلي دي وایي تا ما سره دوکه کړې ده کشرې ورته ویې تا خو ما ته وایي چې زما ښځه نږدې چې دواړو سبحان الله یعنې دا شرم چې د سړي راشي که نه که په کور کې والی وایي زه بیا خدای والی دی په اډه کې د بسونو په اډه کې د ټولو په مخ کې والی ولې به یې سړی داسې کار کوي چې سر ته یې نشي رسولی ګپ نه دی داسې یو څاروی ته نه راولي کور ته چې څاروی د صرف په شهوت پوره کوي خبره د شهوت پوره کولو نه دی یوازې شهوت پوره کول دي او دې کې حقوق ادا کول دي که حق نشي ادا کولی بیا غلی کښېنه دا ګپ هسې مه لګوه د دویم واده دپاره او د دریم او د څلورم واده دپاره اقتصادي طاقت هم پکار دی او بدني طاقت هم پکار دی چې د زنانه حق ادا کړی شي دا نه چې هسې وردنګ او دا موضوع زموږ خوښه ده نور نارینه یو عربي ویډیو کوله ما هغه ویډیو ولیده هغه هم دقه خبره کوله یو ځای کې مو سپین ږیری ولیدو وایي ما چې تپوس وکړو چې عمر دې څو دی وایي چې د 500 اتیاو نه بره نو یې چې ګپ شپ دوا سلام وایي ما ورته ووایي چې واده نه کوې بل نو دا خبره داسې اورېدم ډېره نه ځکه چې ته په غوږونو دروند شي نو بیا ورته ما په دې غوږ کې په زور ووایي چې واده نه کوې بل وایي موسکی شو نو ما ځان سره ووایي چې سړی هر وخت هغه دې موضوع ته خوشحاله خو دا صرف د خوشحالي خبره نه ده چې زه ورته خوشحاله یم او سړی خوله چینګه کې وخاندي او دویم واده خو ډېر ښه دی او ډېر ښه دی خو دې دپاره شرطونه دي ته به مال ته هم ګوري او ته به بدن ته هم ګوري که مال او بدن سره ته انصاف کولی شي عدل کولی شي حق ادا کولی شي نو ډېره ښه ده لکه چې دا یو روایت کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم چې د امت کې غوره انسان هغه دی چې ښځې ډېرې د دې باید دوه مطلبه دي یو دا چې دې ټول امت کې غوره انسان رسول الله وسلم او د هغه ښځې سوي ډېرې او یا د عامو امتیانو دپاره خبره ده چې عامو امتیانو کې غوره کم یو دی چې ښځې ډېرې او انصاف کوي دغه زموږ په کار دی دا نه چې یوه په یو ځای کې ده او بله په بل ځای کې ده او هغه یوې چې دی شپږ کاله وشو دی خواله نه دی ورغلی او هغه بلې پې کیس کړی دی په محکمه کې چې زما حق نه ادا کوي او دی برید ته وکړي په مجلس کې وایي موږ خو چې څلور کړي دي اوس د سره څو دي نه خو دی د څلورو نه پټ دی ښکاره کېږي نه خو کړي څو دي کړي څلور دي د دې نه خو چې د یو هم نه دی کړی ځکه دی خو د یوې هم حق نشي ادا کولی نو دا څه طریقه شو د یو بل نه خبره ونه بیا ما ته مسلې جوړېږي ته به حق څه ادا کړي داسې دغه هغه لوبې نه دي هغه مونږ چې به واړه هغه لوبې مونږ کولې یو به پیشو یو به دغه ده یو به غلو بل به بادشاه او څه داسې نورې لوبې په کې هم کېدې دا واړه د یو بل نه پټي کړي داسې مونږ څه لوبه خو نه ده روانه کړې د غلو د بادشاه او د ډاکو د بادشاه یا د ډاکو د پولیس چې پټیږي به دلته به جیرې ټک کوي یو دلته ده او ټک کوي هلته ده او بل هلته ده او دلته داسې ګپ دی سپا خبرو کې سبا د دې کې غټې مسلې راځي دا به د میراث مسلې دا د جیداد مسلې دي دا حقوق دي هغه هم زامن دي دا هم زامن دي او که هسې
ماحول پی ګرمې جدا خبره ده. اکثر چې دا ماحول ګرمولو والی دا موضوع اسې خوښوي، خو نور که کوي نو مالي حالاتو ته به مو ګوري او بدني حالاتو ته به